ویلکم بیک خبرونه بډیز وذ نجیب الله ما سره ناستې سونیا شاه او الیشا 007 او اوس پورې چې څونه موږ دا پروګرام ګورو نو سونیا شاه مخکې ده کنه او الیشا کنه داسې ده کنه اوس دا یو گیم دی صحیح ده او دا چې دی کنه دا داسې گیم دی چې زه به پښتنه کوم او تاسو به زر یو اواز چې کم تاسو باسي هغه زر به هغه اواز بس زر به جواب ورکوي یو بل ته به انتظار نه کوي چې او کنه پهلې آئیے پهلې پایې بس زر جواب ورکوي هغه به ګټلی صحیح ده جی خاص تاسو به اواز باسي میاو اوکې تاسو او زه دا وا صحیح ده اوکې ریډي دی ها اوکې ها سپینې سپوږمۍ وایا اشنا بچر توینا د دې سندرغاړي څه نوم دی دا کومې سندرغاړي ویلې ده د دې ماجبین دا څنګه ماجبین دا خو به صحیح اواز کې اواز مې ورخطو خیر دی هډ ګندو ها اوکې بل سوال دی ها سلیم صافي په کوم چینل کې کار کوي سلیم صافي یو جرنالست دی پروګرام کوي د خبرونو چینل کې سلیم صافي نه پیژنې تم نه پیژنې ها صحیح ده د انډیا دارالخلافه کم یو ښار دی لکه څنګه چې د پاکستان اسلام آباد دی د افغانستان کابل دی نو د انډیا کم یو دارالخلافه ده کیپیټل انډیا دغه بمبئی نه بمبئی دلی یا نه خو تا نه هغې اواز کو ته اواز نه دی کړی ایرژې به دی ښه د شولې فلم ویلن نامه څه وه د شولې فلم ویلن چې و پکې او فلمونه ګورم نه کنه نه او کنه دا خو ډېر مشهور فلم دی مشهور دی خو ما نه دی گبر سنگ ښه ښه اسماعیل شاهد صاحب په کوم کردار ډېر مشهور پښتو ډرامه کې چې اول هغې کړی دا کردار څه نوم و مانې غلط اواز نشته او څنګه ویلې نه نه خو هغې ویلې مو که تاسو اواز صحیح وکړئ نو داسې به مانې مانې ګوره اواز ګوره دا خو د اواز دغه دی ګیم دی ښه نازیه اقبال د جاوید فضا سویمه ښځه ده دویمه دویمه ده ښه په کال 2020 کې د انډیا کم اکټر خودکشي کړې وه 2020 کې یو ډېر مشهور ډېر ښایسته اکټر و هغې خودکشي کړې ما ته پته نشته اواز به کوي نه تا ته پته شته نومې راته نه دی یاد خو ګانې راته یاد ده صرف کومه ګانه اوسنۍ ګانه ده ډېره ښایسته ګانه ده دا د روږو سوګر ګانې راځي نه ګانې راته یاد ذهن کې به راځي په خوله مې نه راځي تاسو وایئ چې زر به دا وایئ نو زر څنګه زه ووایم ښځه صحیح ده مخکې به لاړ شم کیا رنگ لایا کیا رنگ لایا کیا رنگ لایا دل کا لگانا یس نه نومې والا ما خو ګانه نه ده ویلي نوم دغه او نه اواز دې نه دی کړی اواز دې مو نه کړو کنه بیا اواز د انوشکا شرما د خاوند څه نوم دی انوشکا شرما انوشکا نو ښه صحیح ده نو اوس دا چل دی چې دا تاسو وګټله او وختي هم تاسو ګټلې وه که نه دې بېل دا به اوس ودرېږي او دا الیکشن ته ولاړه ده صحیح ده او ته الیکشن ته ولاړې او ته خلکو تقریر کړه چې موږ تا ته ولې ووټ درکړو ته ما ته سونیا ته تقریر کړې چې موږ تاله ولې ووټ درکړو ماله او شابه تقریر وکړه ته دا وخت دغه ته او هغه ته ولاړې ووټونو ته ولاړې او درېږي به ته ودرېږي به د خیره ده نو بیا ودرېده ودرېده بس وایم خو سیریس ښه زه وایم چې تاسو ماله ولې ووټ نه راکوئ ها اخر وجه سره چې تاسو ماله ووټ نه راکوئ نه تاسو به موږ ته وایئ چې ماله ووټ راکړئ که نه صبر وکړه لکه ته چې موږ ووټ درکړو ته موږ له څه کوې نو څه فایده ده ښه صحیح ده ښه تاسو وایئ چې موږ تاسو له ووټ درکړو نو تاسو موږ له څه فایده کوئ نو ګوره ستاسو دا کم پاکستان چې دی دا به زه سنبالومه پوه شوې دا غریب مسکین سره به مدد کومه نو تاسو له خو دونه پکاره چې تاسو ما لوټ راکړئ که نه شرموئ خو مې مه که نه نه که نه موږ له به څه کې هغه ضروري ده ښه تاسو له به څه کومه موږ شوبیز لپاره به څه کوي تاسو شوبیز لپاره به زه یو ښکلی غونده کې یو بیل غونده کې ځای جوړ کړمه چې تاسو کړېږئ نه تاسو ته څوک خبره نشي کولی او باقي چې څه زما د وسه کېږي به زه تاسو سره کوم ستا د وسه به څه کېږي څه به کېږي که پیسې وي که خوراک وي که جامه وي که پیزار وي که ډاکټر وي که خیس خوراک وي کار څه وي دا به تاسو کوئ دا به مونږ کوو ښه زموږ ګډاګانې چېرته لاړې چې دا خبره ګډه نه چې تاسو کله ګډاګانو نه به که لاړ شئ که نه نو بیا کلب جوړ کړه بیا
کلب له جوړ بس او کنه سونیا جی وای چې کلب نو دا خو بیا زه تاسو امریکا جوړه کم کنه زه اوس امریکا نه کنه زه پاکستان نه نو ته به جوړې کنه ملک به دا سونیا جی وای چې دا خلک تاسو چې موږ له تحفظ ملو شي او کنه ها تحفظ ملو شي اسانه دغه مسانه د ارسه بوشي څه خبره نشته خو تاسو مال صرف اوټ راکې پلیز مال اوټ راکې ووټ مفت نشي ورکړي کنه مفت ولی ولا بس پیسې به مونږه خو بس دا مفت خبرې نه دي کنه مونږ له ازادي راکړه بس بیا به ګو او کینه کینه بیجه